سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 22مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 14 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلوېښت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ګیدیون لی وایي د اسرایلي رسنیو د غزې جګړې پوښښ تبلیغات دي او حقیقت یې له ولسه پټ کړی. اسرایلي خبریال لیو د خپل هیواد رسنۍ تورنې کړي چې د غزې د محاصرې او جګړې په اړه یې حقیقت له ولسه پټ کړی او پر ځای یې د جګړې د ملاتړ لپاره تبلیغاتي بڼه غوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې اسرایل له جنوبي سودان سره د دې احتمال په اړه خبرې کوي چې یو شمېر فلسطینیان دې له غزې څخه ختیځ افریقایي هیواد ته ولېږدول شي او زیلنسکي وایي د خاورې د ورکړې هر وړاندیز به ونه منو. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ګیدیون لی وایي د اسرایلي رسنیو د غزې جګړې پوښښ تبلیغات دي او حقیقت یې له ولسه پټ کړی. اسرایلي خبریال ګیدیون لیو د خپل هیواد رسنۍ تورنې کړي چې د غزې د محاصرې او جګړې په اړه یې حقیقت له ولسه پټ کړی او پر ځای یې د جګړې ملاتړ لپاره تبلیغاتي بڼه غوره کړې ده. لیو چې د هارټس ورځپاڼې له پیژندل شویو لیکوالانو څخه دی په یوه تازه مرکه کې وویل ډیری اسرایلي رسنۍ د جګړې بشري اړخونه نه ښیي بلکې یوازې د وسلوالو په وژلو او پوځي پرمختګونو تمرکز کوي. هغه وویل هغه خبریال چې وایي په غزه کې د روانو پیښو له امله د خپل اسرایلیتوب څخه شرمیږي خلک به ناراحت کړي او رسنۍ نه غواړي د خلکو احساسات وځوروي. د نوموړي په وینا د جګړې له پیل راهیسې رسنیو په خپله خوښه ځان ته سانسور لګولی او د نړیوالو رسنیو هغه انځورونه او راپورونه چې د غزې د خلکو کړکېچ ښیي په پراخه کچه سانسور کیږي یا پټیږي. لیو ټینګار وکړ چې دا ډول چلند د اسرایلي ولس د ناخبرۍ لامل شوی او د جګړې د دوام لپاره فضا برابروي. هغه په خپل نوي کتاب د غزې وجل د یوې فاجعې راپورونه کې هم د رسنیو پر همدې رول نیوکه کړې. ویلي دي چې رسنۍ د پوځي عملیاتو لپاره د عامه اړیکو دفترونو ته ورته شوي دي. ملګري ملتونه او ګڼې نړیوالې بشري ادارې خبرداری ورکوي چې د غزې محاصره او جګړه د فاجعې تر کچې لوږه رامنځته کړې ده. خو د لیو په وینا دغه حقیقتونه د اسرایلي رسنیو د تبلیغاتي چوکاټ تر سیوري لاندې له خلکو پټ ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې اسرایل له جنوبي سودان سره د دې احتمال په اړه خبرې کوي چې یو شمېر فلسطینیان له غزې څخه ختیځ افریقایي هیواد ته ولېږدول شي. سرچینې وایي دا خبرې تر اوسه په لومړني او اکتشافي پړاو کې دي او وروستی پرېکړه لیک نه دی رامنځته شوی. راپور زیاتوي دا وړاندیز د اسرایلي چارواکو د هغو هڅو برخه ده چې د غزې د اوسیدونکو د ارادي کډوالۍ تر نوم لاندې د هغوی وتل تشویق کوي او د بشري حقونو ګڼ نړیوال بنسټونه او یو شمېر هیوادونه دا بهیر جبري شړل بولي او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه یې ګڼي. سرچینې وایي د طرحې له مخې به د اسرایل په مالي او لوجستیک ملاتړ په جنوبي سودان کې د فلسطینیانو لپاره موقتي استوګنځی جوړ شي. خو یاد هیواد چې خپله د کورنیو جګړو او لوږې له ستونزو سره مخ دی د کډوالو د خوندي استوګنې په اړه جدي پوښتنې راولاړوي. جنوبي سودان دا موضوع د اسرایل او لویدیځ هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا یوه ممکنه فرصت بولي خو مصر یې په کلکه مخالفت کړی او ټینګار کوي چې د فلسطینیانو ځای پر ځای کول باید د سیمې پر امنیت او د فلسطین پر مشروع حقونو منفي اغیز ونه کړي. د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه بهیر ارادي کډوالۍ یاد کړی خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نړیوال بنسټونه یې له قانوني او انساني اړخونو تر سختو نیوکو لاندې راولي. د نیوزیلانډ لومړي وزیر وویل نتنیاهو د نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او دا د منلو وړ نه ده. د نیوزیلانډ لومړي وزیر کریسټوفر لکسون د زمري په 22مه وویل چې د اسرایل مشر نتنیاهو له عقل وتلی دی ځکه خو ویلینګټن د فلسطین د دولت د رسمي پیژندنې پر اعلان غور کوي. لکسون وویل نتنیاهو د غزې په جګړه کې د اسرایلي پوځ د بریدونو د درولو لپاره د نړۍ د زیاتېدونکو غوښتنو ته غوږ نه نیسي او دا د منلو وړ نه ده. هغه څرګندونې د نړیوالې ډیپلوماسۍ له پراخېدونکي بدلون سره سمون لري. د ناټو څو مهمو غړو هیوادونو لکه فرانسې، برطانیه، کاناډا او استرالیا په دې وروستیو کې د فلسطین د دولت د پیژندنې په لور ګامونه پورته کړي دي او د دوو دولتونو د حل ملاتړ وکړي. لومړي وزیر ټینګار وکړ چې نیوزیلانډ خپله تګلاره په فعاله توګه بیا ارزوي او له خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. په وینا یې پیژندنه به د منځني ختیځ د سیاسي هواري په لور یو مهم ګام وي. د لکسون څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري مرستو ادارې او د حقونو ډلې له حکومتونو غواړي د اسرایل له خوا د فلسطینیانو نسل وژنه هم دا اوس ودروي.
ډنمارک د غزې لپاره د بیړنیو هوایي مرستو په عملیاتو کې ګډون کوي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لارز لوکا راسموسن اعلان کړی چې هیواد به د غزې جګړې ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره په هوایي غورځولو کې برخه واخلي. راسموسن دغه اقدام بیړنی حل لاره او له غوره نه لرې ګڼي، خو ټینګار یې وکړ چې د اوسني بحراني وضعیت له امله بله مؤثر لاره نشته. هغه زیاته کړه چې تر جګړې مخکې د اکتوبر تر 9 هره ورځ سلګونه د مرستو بار ټرکونه غزې ته تلل، چې اوس یې اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. دغه عملیات د اردن او متحده عرب اماراتو په غوښتنه او د څو نورو اروپایي هیوادونو په همکارۍ ترسره کیږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري ادارو خبرداری ورکړې چې د غزې د محاصرې او جګړې له امله لوږه د فاجعې تر کچې رسېدلې او زرګونه کسان د خوراکي توکو او اوبو د درملو له شدید کموالي سره مخ دي. زیلنسکي وایي د خاورې د ورکړې هیڅ وړاندیز به ونه مني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي څرګنده کړه چې مسکو ته به د خاورې د سپارلو هر ډول وړاندیز په کلکه رد کړي. په ځانګړي ډول هغه طرحې چې د دونباس له سیمې د اوکرایني ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. زیلنسکي په یوه خبري ناسته کې وویل د دونباس پرېښودل به روسیې ته دا زمینه برابره کړي چې د کیف پر لور نوي پوځي بریدونه پیل کړي. د هغه په وینا د خاورې د برخلیک په اړه خبرې یوازې د اوربند تر ټینګښت او د امنیتي ضمانتونو ته ترلاسه کولو کېدو وروسته مطرح کېدای شي. ورته مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښایي اوکراین او روسیه د خپلو ځمکو له یوې برخې لاس واخلي. تمه ده چې ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. زیلنسکي د دې ناستې له ترسره کېدو وړاندې خبرداری ورکړ چې د خاورې سپارل یا د جګړې په کرښو کې شاتګ به یوازې د روسیې د نوي یرغلونو لپاره لار هواره کړي. او د پای خبر همدا چې شي جین پینګ وایي چین او برازیل د نړیوال سویل د ځان بسیاینې نمونه وګرځي. د چین ولسمشر د برازیل له ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې ویلي چین او برازیل کولی شي د نړیوال سویل لپاره د یووالي او ځان بسیاینې بیلګه شي. د چین د دولتي اجانس شینوا د راپور له مخې شي ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تاریخ کې تر ټولو ښه پړاو ته رسېدلي او د پرمختیایي ستراتیژیو همغږي په بریالیتوب پر مخ روانه ده. هغه زیاته کړه چې چین د برازیل د ولس د ملي حاکمیت په دفاع کې ملاتړ کوي او له برازیل سره د مشروع حقونو او ګټو د خوندیتوب په برخه کې ولاړ دی او ټولو هیوادونو ته یې غږ وکړ چې د یو اړخیز سیاست او ساتندوی پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. د برازیلي ولسمشر د دفتر په وینا دواړو مشرانو د 20 هیوادونو ډلې یا G20 او بریکس د رول په اړه د څو اړخیز نظام په ملاتړ بحث وکړ. دوی د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د هڅو پر سر خبرې کړي او د روغتیا، تیلو او غازو، ډیجیټلي اقتصاد او سپوږمکۍ ټکنالوژي په برخو کې د همکاریو د پراخېدو ژمنه یې کړې. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوداګریزو تعرفو وروستي اقداماتو د چین او برازیل په ګډون د پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنې زیاتې کړي دي. چین د 2009 کال راهیسې د برازیل تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د دواړو هیوادونو د تیر کال د اړخیزه سوداګري 188.18 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. بهرني خبرونه همدومره او د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.